درې مهمې جملې ذکر کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ چاته غږ کوو آیا پلانکی د چا نوم ورته اخلو یا پلانکی ښار ته ځي، دغه جمله په الماني ژبه زه وایم داسې وایو چې مثال په توګه زه وایم آیا نیازی ښار ته ځي، آیا نیازی ښار ته ځي. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو get نیازی in die Stadt، get نیازی in die Stadt، آیا نیازی ښار ته ځي. که چیرته زه وایم هو هغه ښار ته ځي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وي یا get in die Stadt، یا get in die Stadt. او که چیرته وایو نه هغه ښار ته نه ځي، نه هغه ښار ته نه ځي، څنګه وایو په کمنټونو کې ولیکئ. دوستانو روانې جملې دي زده کړئ په درد نخري آینده کې، او په کمنټونو کې تاسو ولیکئ نور کسان مې هم درڅخه زده کړي.